د مور پشان مورنۍ ژبه هم مقدسه ده. نیاز ادبي سنګر د مورنو ژبو نړیواله ورځ ونمانځله. د پښتو د پرمختګ د پاره د په سرکاري سطح هم ګړندي ګامونه اخیستلو ته رواج ورکړی شي. نیاز ادبي سنګر د نړۍ ټولو مورنو ژبو ته د احترام په نظر ګوري او د مورنۍ ژبې پښتو د ښېګړې په خاطر د پښتو ادب، پښتون تهذیب، آرټ او ثقافت د ودې، ارتقا، ترویج او پراختیا دپاره عملي ګامونه اخلي. دا وینا د نیاز ادبي سنګر خیبر پښتونخوا سرپرست ډاکټر کاظم نیاز د مورنو ژبو د نړیوالې ورځ نمانځلو په لړ کې آنلاین غونډې ته کړې ده. آنلاین غونډه د سنګر د چیرمن پروفیسر اسیر منګل په صدارت کې وشوه. ډاکټر کاظم نیاز وویل چې د پښتو شاعران، ادیبان، لیکوالان، آرټسټان او هنرمندان نه یوازې د خپلې مورنۍ ژبې پښتو خدمت کوي بلکې د ادب، فن، هنر او آرټ په ذریعه د خپلې معاشرې خرابۍ په ګوته کوي او د حل لاره یې ښایي. ډاکټر کاظم نیاز زیاته کړه چې د قلم خاوندانو د تاریخ په هر دور کې د انسانیت د مینې ادب تخلیق کړی دی. د سنګر چیرمن پروفیسر اسیر منګل وویل چې نیاز ادبي سنګر د یوې مودې راهیسې د پښتو ژبې او ادب د ودې دپاره کار کوي. نن په دې اهمه ورځ موږ دا لوس کوو چې پښتو به نه یوازې وایو او لولو بلکې د لیکلو رواج به یې عام کوو، ځکه چې ژبې صرف په ویلو ژوندی نه پاتې کیږي بلکې په لیکلو د تاریخ یوه برخه ګرځي. اسیر منګل وویل چې موږ د حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې خیبر پښتونخوا کې کمې 15 ژبې لازمي کړې شوي دي هغه د سرکاري سکولونو سره سره پبلک سکولونو کې هم عملي کړي. د نیاز ادبي سنګر وایس چیرمن پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل وویل چې د مورنو ژبو د نړیوالې ورځ پس منظر او تاریخ خو هر چاته معلوم دی چې د اقوام متحده ځیلي څانګې یونیسکو 21 فروری د ټولې نړۍ دپاره د مورنو ژبو ورځ ټاکلې ده. په دې ورځ د ټولو مورنو ژبو ویونکو ته دا حق ترلاسه دی چې هغوی د خپلې مورنۍ ژبې خورونه او ساتنه وکړي. ډاکټر حنیف خلیل وویل چې د نړۍ په ډیرو لویو ژبو کې پښتو هم شامله ده او یو ډیر غني ادب لري. څنګه چې مور مقدسه ده دغه شان مورنۍ ژبه هم مقدسه ده. ډاکټر حنیف خلیل وویل چې باید پښتو ژبې ته د هر ډول سرپرستی ترلاسه وي، ادارې موجودې وي او د دې ژبې په کلتور، ادب، تاریخ او نورو څانګو څیړنې او پلټنې وشي. د سنګر وایس چیرمن دویم پروفیسر ډاکټر ګلزار جلال یوسفزي وویل چې د پښتو ژبې په شمول هر ژبې له دې د اقوام متحده د قانون مطابق عزت او درناوی ورکړي شي. پښتو د کروڑونو ویونکو ژبه ده او دوی خپله یوه خاص پیژنګلو او منظرنامه لري. د ژبو د تازه شمیرې تر مخه پاکستان کې پښتو د پنجابۍ نه پس په 2م نمبر لویه ژبه ده. ډاکټر ګلزار جلال وویل چې باید د پښتون قوم د پیژنګلو پرمختګ دپاره د دوی د خپل حق مطابق پښتو کې تاریخ، ادب او تعلیم رایج شي. آنلاین غونډه کې د سنګر د کابینې، کلچر وینګ او آرټ څانګې غړو ګډون وکړ. یاد دې وي چې نیاز ادبي سنګر د خیبر پښتونخوا یو رجسټرډ نماینده صوبایي ادبي تنظیم دی چې د نامتو دانشور، ادبي لارښود او ماهر تعلیم پروفیسر جانزیب نیاز تمغه حسن کارکردګي نوم ته منسوب دی. دا تنظیم په غیر سیاسي بڼه د پښتو ژبې او ادب د حفاظت او ترقۍ دپاره په نوو زاویو او ساینسي بنیادونو کردار ادا کوي چې تر اوسه یې د ادبي دستورو، مشاعرو، ادبي اتلانو نمانځلو، د ژوندو ادبي اتلانو د قدرولو، د شاعرۍ او نثر کتابونو د چاپ کولو، د ثقافتي او هنري تقریبونو او د شاهکار ډرامو سټیج کولو د ذکر وړ کار کامیابۍ سره ترسره کړی دی او راتلونکي وخت کې د دغه مثبت لړۍ په نور غوره انداز د غځولو تابع لري. امجد علي خادم، نیاز ادبي سنګر، پیښور.